سلامونه دوستانو، په دې هیله چې روغ و جوړ او د صحت جامې به مو پر تن وي. ملګرو، دا چې طالبانو او امریکا خپل منځ کې بیا کومې پټې خبرې کړي او څه روان دي، دا ټول در سره شریکوو. که تاسو زموږ چینل ته نوي راغلي یاست نو مهرباني وکړئ د ویډیو کتونه مخکې زموږ چینل سبسکرایب کړئ. 3 ورځې مخکې جنرال سکاټ میلر قطر ته تللی و. له طالبانو سره یې ولیدل او د توافقنامې د پریکړو د ژمنو د ژر عملي کېدو ډاډ یې څرګند کړ. همداراز پرون ډاکټر زلمی خلیلزاد دوحې ته راستون شو او په ماښام یې د طالبانو سره اوږده ناسته درلودله. امریکا ومنله چې د توافقنامې څخه یو شمېر سرغړونې کړي دي چې د بندیانو د پروسې خځنډول کېدل دي، خو وعده یې وکړه چې د بندیانو د بایومټریک ټولې چارې پوره شوي، یوازې د سیاسي خبرو له کبله معطله ده، خو وعده یې کړې چې ډېر ژر به د بندیانو مسله حل شي. طالبانو او خلیلزاد دواړو د حکومت نوي مذاکراتي ټیم راوباله. دوی دواړو پر دې تاکید کاوه چې د موافقې له مخې به له کابل نه د بین الافغاني مذاکراتي ټیم همشموله وي او د ټولو سیاسون په رضایت او تایید خط به ټاکل کیږي. تر دې څو په راتلونکي کې بیا کوم سیاسي کس او ډله د بین الافغاني مذاکراتو د فصلو د ردولو ادعا ونه کړي. طالبان وویل چې دوی یو اوږدمهاله اوربند او سولې ته ژمن دي. موږ نه غواړو چې سبا کومه ډله سر پورته کړي او ووایي چې په مذاکراتو کې موږ شریک نه یو، نو موږ دا سوله نه منو. همداراز د تېرې شپې په خبرو کې امریکا او طالبانو دواړو ومنله چې د کابله د راتلونکي پلاوي په لومړی د طالبانو، امریکا او ټولو افغان سیاسیونو لخوا تاییدیږي، بیا به د خبرو میز ته ځي. طالبانو ادعا وکړه چې اشرف غني د مذاکراتي ټیم په بهانه د څو بې مسؤلیته کسانو ټاکنه دا جوتوي چې نوموړی د سولې لپاره رښتینې اراده نه لري. بلخوا د افغان سیاسونو شورا هم د طالبانو سره په خبرو کې د دغه پلاوي د ردولو تایید کړی چې دا دوی په وینا یوازې د اشرف غني د خپل ذوق له مخې ټاکلي دي او د دوی سره هیڅ نوه مشوره نه ده شوې. دا زموږ تازه راپور. د لا ښکلي ویډیوګانو لپاره زموږ چینل سبسکرایب کړئ.